کہ اللہ رسول یو صحابیو حضرت عبداللہ بن خضیفہ ابو خضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دد عدبا زایو فلوری سردارو کٹر کافرو خو سردار دے قریشے نو دغا ابو خضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شو صحابہ کرام ترو گئے پیخ صحابی جوڑ شو دے بدر پا موقع شب بندے دے صحابہ دے طرف نہ جاگڑے در چه کلا دے کافروں نے اویا سردرون قتل کڑے شل اور صحابہ کرام جنگ اگوٹو جہادی اگوٹو اللہ رسول فیصلہ اکڑا کہ دا سردرون رسکائیے دا قیدے اور ہو چاہیے اویا سردرون دا صحابیو سامتا رستہ سے پتیرہ بندے ٹیک لگا ہولا وہ پا سردرون شکوئے دا پلورا قتل کڑا شو سردرون صحابار سکائی جکیم سردرون قتل دی وہ قیدے اور اچائی کئی ارزکائی کئی تے اور اچائی کہ توب لیکی کہ دخ صحابی پا پلور بندے چکلا صحاباوے لوس کشیش دوڑ اور کر شوئے کاندہ صحابی پا زارو کا تار پر ڈڑولا گیا شیش کے ہونا رہونے سے اللہ رسول چی دا سو قتل کیا ابو خضیفہ جوڑی اللہ رسول بندے اقبل ملگری دیر صاحب برون ہوئی وچے دالے او قتل چاہی دا ہوئی دے پلورر نیولا دا اللہ رسول ویرہ گئی اور کشنستے دے چی ابو خضیفہ اے ابو حذیفہ دیر بابا جی پا مارک بندے جڑو کوے اے بابا جی پا مارک بندے جڑو کوے اگا صحابی اور چور توی غور سراور ویے اگا صحابی اور توی جنائے دے اللہ رسولہ مرک ہوئے میش ترسی مرک ہوئے ترسی ترسی مرک ہوئے ہر انسان ترسی مو بابا جی کا مردہ پدان رونو مو بابا جی سردارو مو بابا جی کا بہل سردارو دیر دے عقل نہ پیراو عدل و انصاف و پسند کو وہ دے شپے ڈیرے جڑو گونے دو گونے کولے اللہ تا جرابا ایمان ورکا پلور تا میں ایمان ورکا ہو جے نن میں دے پل پلور خاتمہ پا کفر بندے اولی دلا چے ہمیشہ جہنم تا لوڑ دا ہمیشہ جہنم تا تلے کو وجہ بندے پلور بندے ڈھونو پا مارگی نہ ڈھونو پا دا ڈھونو چے اللہ ایمان ور نکو دا خود صحابی بپلور دا واللہ وہ صحابی دعا اور تکای واللہ ایمان ندور کڑا دخپل خبر طرف ترسن ایمان دا رب پخازو ناشے قرآن دا رب پخازو ناشے علم دا رب پخازو ناشے آقا نعمتینا دی چی دا ہر چاہتا نمیلا ویجی ہر چاہتا نمیلا ویجی دا ایک خوش نصیب تا میلا ویجی چی دی چاہ انتحاب اللہ کو واللہ انتحاب کائی پدوے شرطے کہ کلا دے پر زڑش درد وی کہ زد عالم جوڑ شن زچ حافظ جوڑ شن پاستے اللہ تعالیٰ دے رکھائی وہ خالی دار دانا چی پشیراو ناشے میر مدرسے تا یو کاسر ہو گئی بچیونی داخل کرن اب بچیونی دا سے وڑو وڑو کہ کلا داخل کر فرم یہ ڈاک زب اخپلا کامراش نوستو دا سے مورتا قتل اس پلورو بچی پا مابائن بال بچے پا مابائن سے جدائی رسی وڑی کی بچیون اگر پلور پیسانی اولیے دو پا پیرے شوڑی کہ بابا میش کیر تدر سراسی میر مدرسہ سے نپوتے کیری او پلوری اورتے استرے طالبون تے ورکائی کہ دا دیئے بیئی ہے پلوری آشوڑی کہ بچیا تو سے قرآن صدا کیے تو سے نچہ اللہ علمون جوڑ کی تو سے نچہ اللہ حافظون جوڑ کی پلورا شوڑی بچیون آشوڑی زدہ ناظرہ کسن رسترے طالبونا بچیون دالے انر سکائی آئی رہا اور سکیری اور جوڑی کہ بابا میش کیر تسی او پلور یہ پزڑ تیشا عشقی دو اس ترکے نے عشق رہونے دی اس ترکے تے پڑکائی نیولا دا ہو رہون دا او بچائی پریش دائی کلا چے دا سے دار اللہ ہوئی نہیں بے اللہ قرآن ورکائی بے علم ورکائی تو سے سخیال دا پچا بندے بال بچا گرونا نہیں پچا بندے بال بچا گرونا نہیں آقا میر چا بچائی لا سورج پینزل لا سورج مدرسہ شے وڑی کا بچائی ہوئی اگر میر پسڑوے ستے رہی میرو دے بچی پا مابائن سے چے کیم محبت تا دائیوا جذبات و ادغے پتو نہیں آشے الفاظ نشتا چے ترجمہ ہو کی میرا دشے پزڑتی رائشی وہ سوچینا کئی چے بچائی میں وے سرنگی پا مزکا وے پریتی لڑم مانگیری وہ نخوری اس طول اور تا غسانشی اوئے نوائی سوئے من دائی نوے من دائی دا ٹولے خبریں میری آتے رہی وہ پلوری مزدرہ کئی پلوری آتے رہی وہ بچائی چاہتا ویری ماندرہ سیتا ویری جکلا اللہ دا سے طلب پوشنا ہوئی نہیں بے پاستا آگا سینہ خوشا کی بے قرآن ورننا کی ہر چاہتا ہی دا تمہن دے دانا وے رکھائی بے خلیجہ تمہن دے دانا
دغه تعالی مقام کی مور کوي دغه میر پلور ته الله تعالی مقام کی مور کوي زده مقام تذکرہ در تکاو حضرت ابو ریدا رضی الله تعالی عنہ روایت تا دوی چې مو د الله رسول نار ویدلی الله رسول فرمای چې د محشر په مای دون شوی خلق ته قبرنا چیږي قبرنا وی چیږي وی چې د قران حافظ و د قبر نه چیږي ځان نو خور سندای قران و د انسان په شکل شو ورته روشي قرآن ورته حال تعریف ونی حافظ صاحب مو پیژنه دا وسیخ سے ورته وګوري ما عارفوکا نه دې پیژنه ته څه کیه قرآن بیا ورته مو نه پیژنه دا ورته نه مې پیژندل ته څه کیه ورته چې دې ته د دنیا ملګرا قرآن ډېر تند دې سره تیرې دی پټرا شپه چیکله په سړې به دا وداسینا کړی دی او په مو باندې د سترګې لگاول دي مو سره د ملګری وا الله خپل ملګری در توشای هر تاجر د خپل تجارت نه نافع غوړي هر سانند اور د حافظ صاحب د خپل تجارت نه نافع وکړه روي والد الله دربار تا فيوضع على راسه تاج الكرامه وسر باندې د کرامات تاج خردوشي سمرا تاج زر روپیے قیمت نہ یو لاکھ روپیے قیمت نہ یو کروڑ روپیے قیمت نہ دے ایک تاج قیمت وے ٹولے دنیا انسانون آدھا نگی ویعت الملک بیمینہ ہی ودخ تاج بندے خبر عباس ندو دیغن آباد پشیلو شوے دے جنت حکومت ور کی حکومت دامانا چیتی بادشاہ جیسے دے خوشائی جنات دا سرانگے اللہ رسول فرمائی ما لا عین رأت نسترگی لیدلا ولا اذن سمعت نخوشی دیغی صفات ارویدلی ولا خطر علی قلب بشر ندے انسان پزڑش دیخ تصور تیر شوا اللہ رسول فرمائی چی یو کوڑا یو باچ یو کوڑا د جنت شه د یو کوڑا مزکا روغللا یو کوڑا مزکا پینځه پټه مزکا د پجانات شه میندا کړلا الله رسول فرمای چې دا په ټوله دنیا نه افضل دو یو ټوله دنیا حکومت تو ته پلوش شه دیر شي ټوله دنیا حکومت بادشاہ ته جوړ شه مزکا د توشي سرو سپین د توشي پتا نه بهتر دادی چې پجانات شه 5 فوټ زوی درته ملاوي ازوی همیشه دا دنیا جهان فانی دا نو هغه جنت د جنت مکمل حکومت ورکی چاته ورکی ډاکټر صاحب تا نه کرنل صاحب تا نه او بل عہدیدار تا نه بادشاہ تا وزیر اعظم تا نه چاته ورکی دغه ملنګونه ته چا موت سترګه ته نه پروزي دا د قران حافظون چې دا موت سترګه ته نه پروزي بیس کا حکومت روشی بیا مارګر دریمی اللہ رسول فرمائی ویعت الخلد بشماله پگوس لوش بل ٹکٹ ورکی چاہے اور پاش ویلی کلی چے تو زندگی ہمیشہ دو تو بندے مارگ نیرہ نر دریمی دا جنتی نا دے ہمیشہ دی جنتی جنت تا داخلی جی اولا اعلان دا کشی وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا اول اعلان ودا کیجی ہمیشہ زندگی دے مبارک شا جنتی ہمیشہ زندگی دے مبارک شا نن بعد مرگ ندا دختر تلین کا ایک مرگ تا مرگ رو گئی شا پا دنیو شوئے تو سے ہونا ڈارے دل ہوتا اول اعلان دوام اعلان وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَشِيبُوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا ہمیشہ زونی دے مبارک شا تو بندے نرا زوال ندر رہو تو بندے نرا زڑ بیڈگی ندر رہونا دریام اعلان وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا ہمیشہ صحت مبارک شا نن بعد شوگر ختم بلڈ پریشر ختم کینسر ختم ہارٹ اٹیک ختم نہ دے ڈسپینسری ضرورت شتا نہ دے ہسپتال ضرورت شتا نہ دے دوائی ضرورت شتا ہمیشہ صحت تندرستی دے مبارک شا دا دریام اعلان کیڑی سلارام اعلان جنت نعمتیں تا گورا دا جنت نعمتینا دا وے ہمیشہ دے پورائی دا زاڑے جینا دا حکومت اللہ چاہتا وے رکھائی دغه ملنګونه ته چا موت سترګې ته نه پروي دغه حافظونه ته په دغه خبره